دا پسو کې خو د ده یو فیوریټ پسه ولو چې ده ولې دا پر ما ډېر ګران دی. ستا د کوم یو دی؟ زما ما نه دی خوښ کړی، هغه ډنګر مړ سو. یو مړ سو، بس برام سیلک سړی ده. تا ولې دا بس دی چندنې کیسه نه ده. ستا والا سوسل زما دا نه وه، دیوال په بغل کې دی، وینې اسور. هغه اوس د اسور دغه یې مور لګولی دی. دا دی وایي زما فیوریټ وایي، دا زما فیوریټ پسه دی. پسونه ساتل ډېر ښه وي، دا د نبیانو سنت دی. دوی ګوره وایي موږ غرمه راوتلي 11 بجې راوتلي، بیا د مازدیګري پورې ګرځو. مازدیګر 15 بجې مازدیګري پورې ګرځي. وایي موږ دومره خوشحاله یو چې څه درته ووایم. دا موږ ته ورته وګورو یاره دوی به نو ډېر ستړي. هغه دوی وایي یا موږ په دا ژوند باندې ډېر زیات خوشحاله یو. څنګه په دا کې واسکون دی؟ ولا پکې نو ورځ پر موږ ښه تېرېږي دروازې. ښه کوم شین دی غټ واچېږه د غټې کورم. دی وایي کور ته د غټې وایي دا ساتو دا ښه خوند کوي. په دې کې تا ولې خالي شنواري بل کم نسل دی؟ بل نو کوچاني دا نور د سپین پسونه پکې دا سپین. هغه کم نسل دی؟ هغه دا سپین دغه دی کوچاني. کوچاني ته ناره ورته وکړه. ناره داسې لرې بیا یې داسې هغه غرو هغه مخامخ رود و. د دې خوراک د غنم خالي د ورځې 4 فاصله به تقریبا خوري. سب په ورګړه واټاو څو دانې دي ګرده؟ یار تقریبا 15 یا وبر